دوستانو، هغه خسنین هغه اخر خپل پلار قبر خواله راغی او په ژړا ژړا ژاړي. اخر پلاري خو داسې نی په کار ته چې کوم حرکت کړی دی. دوستانو زه بار دا خبره کوم چې خپل ماشومانو له موبایل په لاس کې مه ورکوئ، کنې دا حال به وي بیا. او مین خبره دا ده چې کوم هلک دا غټ زلفانې ویښته یي نو هغه ماته ټیک نه ښکاري. دوستانو د خسنین د پلار د مرګ نه مخکې ده په دې پولیس سټیشن کې یو ویډیو کړې ده، دی څنګه را روان دی. اخر ده ته دا فتم نه وه چې زه به هم دې ځای ته راځم او زه به دا چل کوم، خو غلطي کېږي انسان نه، خو داسې غلطي هم نه په کار چې خپل مور پلار ووجي سړی. دلته زما پلار چې خلاصه و او هغې چې په ډزې کول زما مور په یو ډز باندې لګېدلې وه. بچو ته راته ووایه چې ستا رور ته یې ستا پاپا څه ویلي وو ماښام نه؟ چې سهار له 5 ورځې بعد به یې درکړم، موبایل لږ صبر وکړه. ای ستا دا ګنجې سر ورک شه، الله دې تباه برباد کا چې دا چل تا کو. دوستانو خپل ماشوم چې تاسو نازولی عادت کوئ، خلک وایي دا نازولی دی، هغه نازولی ماشوم بیا راپاسي خپل مور پلار باندې ګزار کوي، ډزې کوي. دا هغه کوني ماشوم دی چې دی تاسو نازولی عادت کړی و او اوس دا حال ته ورسېدو چې خپل پلار یې ویشتو مړ شو، مور یې زخمي کړه. رښتیا دې وویل. بس دوستانو ته الله خاطر وکئ، د خپل مور پلار سره ښه سلوک کوئ، قدر یې کوئ، احترام یې کوئ، الله به هم خوشحالی، تاسو به هم خوشحالی، دنیا به هم ښایسته وي، آخرت به هم ښایسته وي. شکریه والسلام.